انټارکټیکا ده هغه ځای چې د انسانانو له سترګو پورته د حقیقتونو ډک او د نړۍ تر ټولو ستره معما ګڼل کېږي. دلته د وینې رنګ او بلرونکی جهیل، عجیبه ژوي او د ځمکې لاندې سترې حوزې او د واورې لاندې پټ ښارونه، دا ټول د دې لانجمنې سیمې هغه اسرار دي چې تر اوسه یې په اړه څوک مکمل نه پوهیږي. انټارکټیکا د نړۍ یوازینۍ داسې لویه وچه ده چې هلته هیڅ انسان نه اوسیږي. دلیل یې هم واضحه دی، ځکه چې دلته د تودوخې درجه کله ناکله -90 درجې سانتیګریډ ته رسیږي او د دې ترڅنګ په هره شیبه کې د 300 کیلومترو په ساعت باد او د واورې سخت بادونه راچاپېروي. حیرانونکې خبره خو دا ده چې انټارکټیکا د نړۍ تر ټولو وچ براعظم دی، دومره وچ چې خلک ورته صحرا هم وایي. په کال کې یوازې 51 ملي متره باران وریږي، یعنې تقریبا هیڅ باران نه دی. د دې ټولو سختو یخنیو او خطرونو سره سره تیر سلګونو کلونو کې ګډ هیوادونو هڅه کړې ده چې د انټارکټیکا براعظم کنټرول کړي، ځکه دلته داسې پټې خزانې، معدني سرچینې او جغرافیایي ارزښت شته دی چې نړۍ ته ډیر مهم دی. دا د انټارکټیکا نقشه ده. دې برخې ته فرانسه دعوه لري، په دې بلې برخې ناروې هیواد دعوه کوي، استرالیا هم داخلي لوری مکمل خپل بولي، او همدارنګه بریټین، چیلي، ارجنټاین او نیوزیلند هم د انټارکټیکا په ځینو برخو دعوه کوي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې د یخ دې کلکې طبقې لاندې داسې څه شته دی چې د نړۍ ستر ځواکمن هیوادونه د کنټرول اخیستو لپاره یو بل سره سیالي کوي؟ د واورې لاندې څه پټ دي؟ کوم رازونه دي چې یوازې سوپر پاور هیوادونه ورڅخه خبر دي؟ د ویډیو شروع کولو څخه مخکې که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، درسره مو سبسکرایب او په نورو پلیټفارمونو کې هم درسره موږ فالو کړئ. نو راځئ د ویډیو په طرف. نو راځئ چې نن موږ تاسو ته د انټارکټیکا ځینې پټ رازونه افشا کړو، او دا به هم معلومه کړو چې انټارکټیکا په اصل کې چا کشف کړې ده، او په پای کې وګورو چې د دې واورې او یخ لاندې هغه پټ رازونه څه دي چې نړۍ غواړي افشا یې کړي. همدا دلیل دی چې هر ځواکمن هیواد غواړي چې د انټارکټیکا کنټرول وکړي. انټارکټیکا چا کشف کړې ده؟ په دې خبرې زیاتره هیوادونه دعوه کوي. بریټانویان وایي چې انټارکټیکا دوی کشف کړې وه، خو روسان ادعا کوي چې تر ټولو لومړی دوی دې سیمې ته قدم ایښی. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د انټارکټیکا نوم او یادونه زرګونه کاله مخکې د یو یوناني فیلسوف ارسطو لخوا شوې وه. ارسطو ویل چې ځمکه ګرده ده او شمالي او جنوبي قطبونه یې د یو بل سره یو شان دي. په 2020 کال کې د نیوزیلند د رایل سوسایټي یوه څېړنه خپره شوه چې پکې ویل شوي وو چې ښایي د استرالیا ترڅنګ په پولینیزیایي ټاپوګانو کې میشت موري خلک لومړني انسانان وو چې د 9مې پېړۍ په شاوخوا کې انټارکټیکا ته رسېدلي وو، چې د دغه موري خلکو په زړو کیسو کې د یوه یخ ځای یادونه شوې ده چې د ځمکې په سویلي برخه کې ده. په لیکل شوي تاریخ کې بریتانوي جیمز چې لومړی اروپایي و چې د انټارکټیکا سیمې ته ورسېد، هغه د انټارکټیکا له اصلي برخې څخه لا 130 کیلومتره لرې و، چې کښته یې بېرته خپله راستنه کړه ځکه چې هغې ته د انټارکټیکا براعظم ښکاره کېده نه. خو په سمندر کې ورته لامبو وهونکي لوی یخ ټوټې ښکاره شوې او د سمندر حالت داسې خراب و چې کښته یې مخکې بیول ډېر خطرناک و. همدا لامل و چې جیمز کوک وویل دې سویلي براعظم ته رسېدل دومره خطرناک دي چې ښایي هیڅ انسان ونه شي کولی چې دې براعظم ته راورسېږي. د کپټان کوک تر وخت وروسته هم ګډو خلکو کوښښ وکړ چې انټارکټیکا ومومي، خو هیڅ څوک پکې بریالی نه شو. وروسته چې کله 13مه پېړۍ پیل شوه، د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي واکمنۍ لپاره سیالۍ پیل شوې. نړۍ اوس یو نوي نړیوال نظام ته روانه وه، سرچینې او نوې سوداګریز لارې موندل کېدې. هر هیواد غوښتل چې په راتلونکې پېړۍ کې سوپر ځواک شي. همدغه لامل و چې سپړنې پیل شوې. په همدې جریان کې په 1819 کې د روسیې امپراتورۍ حکومت د روسي سپړونکي واپین فون بلینکسن هاوسنګ ته دا دنده ورکړه چې د نړۍ شاوخوا سفر وکړي او نوي هیوادونه او براعظمونه ومومي، چې بیا وروسته په 1820 کې فیبان د کپټن پوک وړاندوینې ثابتې کړې او د سر سمندر ته رسېدو وروسته انټارکټیکا په ډېر وضاحت سره ولیده. هغه په انټارکټیکا کې قدم نه و ایښی، خو د عصري تاریخ لومړنی انسان ګڼل کېده چې انټارکټیکا یې په خپلو سترګو لیدلې وه. بیا د 1900 او د 1920 کلونو ترمنځ ډېر څېړونکي انټارکټیکا ته لاړل. بریتانوي څېړونکي رابرټ فاکن سکاټ په 1911 کال کې د خپلې ډلې سره انټارکټیکا ته ورسېد او شاوخوا 400 میله پورې انټارکټیکا کې وړاندې لاړل، خو د خرابې هوا او یخنۍ له امله بیرته راستنېدل اړین وو. خو د فاکن سکاټ دې سفر ډېرې ویرونکې پایلې لرلې. سکاټ او د هغې ټیم په سخت یخنۍ او واورین طوفان کې بند پاتې شول او ټول ووژل شول. بیا د نړیوالې جګړې وروسته ډېرې هیوادونو خپلې ډلې دلته واستولې او هڅه یې وکړه چې دا براعظم وڅېړي. په 1939 کې د هټلر په امر د جرمني هوایي ځواک دلته نازي بیرغونه هم وښودل ترڅو دا سیمه د نازي جرمني تر کنټرول لاندې وښایي. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته ډېرې هیوادونو دلته خپل څارونکي مرکزونه جوړ کړل او له همدې ځایه بیا د انټارکټیکا په اړه مرموز او حیرانوونکې موندنې پیل شوې.
چې لومړی او لویه حیرانونکې موندنه دا ده چې په یو وخت کې انټارکټیکا یوازې یخ نه و بلکې شنه ځنګلونه یې لرل. د امپریل کالج او لندن پوهانو په وینا دلته د لرغونو ونو فوسیلونه موندل شوي دي چې ښایي شاوخوا 90 میلیونه کاله مخکې انټارکټیکا یو ګرم براعظم و او پکې شنه ځنګلونه موجود وو. سربیره پر دې دلته داسې حشرات هم موندل شوي دي چې یوازې په ګرمو سیمو کې ژوند کوي. د انټارکټیکا بله لویه او حیرانونکې موندنه دا ده چې 3 کیلومتره د یخونو لاندې 400 جهیلونه موجود دي چې دوی خپل ځانګړی ایکوسیستم لري. هلته داسې سمندري حیوانات شته دي چې په ټوله نړۍ کې بل ځای نه موندل کیږي، لکه لوی پنجپولا او شفاف جیلیفیش. د یخ لاندې دلته یوه بله نړۍ شتون لري. په همدې ډول د انټارکټیکا بله ځانګړتیا چې ډېر سپړونکو ته کلونه پیچلې پاتې شوې ده هغه دا وینه رنګه اوبه دي. په مایک مرلډو دره کې دلته اوبه داسې ښکاري لکه له یخ څخه چې وینه بهیږي. وروسته ساینسپوهانو دا ثابته کړه چې د دې ابشار سور رنګ د دې لپاره دی چې دا اوبه له یو ډېرې مالګې لرونکي جهیل څخه راځي چې اوس پرې ډېر فوټ یخ لګېدلی دی. د دې جهیل اوبه د هوا له فشار سره تړاو لري. د انټارکټیکا د یخ تر ټولو دریمه لویه مرموز او جنجالي خبره دا ده چې ښایي د دې یخ لاندې کوم پخوانی تمدن شتون ولري. ډېر خلک ادعا کوي چې دلته ایلین یعنی فضایي مخلوقاتو کښتۍ هم لیدل شوي دي. په 2014 کال کې په ګوګل ارت کې د انټارکټیکا ډېر غیر معمولي فعالیتونه ثبت شوي دي. د انټارکټیکا په اړه چې د کوم ایلینز یعنی د فضایي مخلوقات کوم نظریات موجود دي، ډېری سیاسي کارپوهان وایي چې په اصل کې دا د امریکا او نورو هیوادونو پټ عملیات دي چې دوی په انټارکټیکا کې ترسره کوي. او همدلته د انټارکټیکا هغه سور سیاسي اړخ دی چې ډېر لږ خلک پرې پوهیږي. کله چې بله نړۍ په سیاسي موضوعاتو بوخته وي، امریکا، چین او روسیه په خورا فعال ډول انټارکټیکا ته څېړونکي لیږي. حقیقت دا دی چې چین هلته خپل څو څارونکي مرکزونه جوړ کړي دي. د 1969 کال د انټارکټیکا تړون له مخې هر هیواد کولی شي په انټارکټیکا کې سیاسي څېړنې وکړي، خو د دې څېړنو پایلې باید له ټولو هیوادونو سره شریکې کړي. په 1992 میلادي کال کې په انټارکټیکا کې شاوخوا 500 میلیارده بیرله طبیعي ګاز او د تیلو زیرمې وموندل شولې، خو چین او نور هیوادونو د دې تیلو او ګازو لپاره په انټارکټیکا کې لاس نه دی پورې کړی، بلکې په دې وروستیو کې په انټارکټیکا کې د نیوډیمیم، پرزیوډیمیم، ډربیم او ډیپرزیم په څیر د نایابه منرالونو لوی زیرمې موندل شوي دي. دا هغه منرالونه دي چې په ټولو برقي وسایلو کې ترې کار اخیستل کیږي، او ځکه چې د نړۍ توجه اوس د تیلو او ګازو څخه برقي وسایلو ته اړول شوې ده، د دې منرالونو غوښتنه حتی د تیلو او ګازو څخه هم ډیره ده. برقي وسایل او د انرژۍ بیټرۍ اوس د راتلونکي ځواک بنسټ دی، او د دې منرالونو کنټرول دا ستر ځواکونه د انټارکټیکا یخ او طوفانونو ته راوستلي دي. د انټارکټیکا وروستی مرموز او حیرانونکې موندنه هغه جنوبي سمندر دی. د نړۍ له خطرناکو سمندرونو څخه یو جنوبي سمندر هم ګڼل کیږي. زموږ د نړۍ اقلیم او د اوبو جریانونه هم د جنوبي سمندر لخوا کنټرولېږي، ځکه چې دا د اتلانتیک پاسفیک سمندرونو سره نښتی دی. د ساینسپوهانو په وینا د نړۍ شاوخوا 15 کاربن اخراج د جنوبي سمندر لارې جذبیږي، او د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو سره د دې سمندر ارزښت نور هم ډیریږي، ځکه چې دلته یخ په چټکۍ سره ویلې کیږي، او د یخ د ویلې کېدو سره ډېرې پټې خزانې او سرچینې ښکاره کیږي. هغه سمندرونه چې انسان به تصور هم ونشي کولی، ډېر ژر به د مهمو سوداګریزو په لارو بدل شي. په انټارکټیکا کې لا هم ډېرې څېړنې روانې دي. دا و زموږ معلومات. که چېرې تاسو غواړئ د قرآن کریم د ساینسي معجزو په اړه، د نړۍ د خطرناکو سیمو او د نړۍ د جالبو معلوماتو په اړه ځان خبر کړئ، نو موږ در سره سبسکرایب او فالو کړئ. مننه.